او پاتې شو دا چې په استون کې کوم حمزه ده آیا دا حمزه وصلیه ده او که حمزه قطعیه ده نو دا خو اسانه خبره ده په استون کې حمزه چې د حمزه وصلیه ده دلیل بدی باندې چې بدی کې حمزه وصلیه ده نو اولنې آسان دلیل خدا دی د استون تصغیر راځي سوتیهتن او د دې جمع مکسر راځي استاهن او قانون دار چې التکسیر والتصغیر يردان الاشیاء الى اصلها تکسیر او تصغیر شی واپس کوي خپل اصل ته نو د دې وجنه په دې کې د حمزه چې کومه ده نو دا حمزه وصلیه ده یو دویمه ده انده خبره چې په دې کې حمزه وصلیه ده په ټولو کتابونو کې ده تقریبا د صرف څومره کتابونه چې دي دا ما سره شافعیه ده د شافعی صفه ده 70 نمبر صفحه د مکتبۃ العرفان هغه کې دا وایي چې حمزه وصلیه په لسو اسماء کې سماعی ده کم دي وهي ابن وابنه وابن واسم وسط واثنان واثنتان وامرؤ وامراه وايمن الله نو لفظ استون دایم پکې راوړی دی زندره خبره شافعیه مکتبۃ العرفان او صفحه نمبر 70 د شافعی شرح د الکمال چې دا لیکلي د کمال الدین ابن محمد الفسوي چې دا د شافعی په اهمو شرح کې دا هم دغه بحث دلان دی وای چې دا پدې کې چې دا کومه حمزه ده نو دا حمزه وصلیه ده او حمزه قطعیه نه د دلیل مولوی دی د دې صفحه د 200 او شپږ دیش دا وای وسط في سطحن بالتحريك بدليل استاهن كابناء د استن حمزه دا حمزه وصلیه ده استن په سطحن چې اصل د دې سطحن او دلیل بدی باندې چې دې حمزه وصلیه ده او حمزه قطعیه نه ده وای هغه دا چې دې جمع مکسر راځي استاهن او د دې تصغیر راځي سوتیهتن او تصغیر او تکسیر سره شیخ په اصل د واپس کیږي نو معلومه شو چې دې حروف اصلیه سین تا او ها دي نه حمزه او سین او تا بلکې حروف اصلیه سره سین تا او ها زګه تصغیر او تکسیر سره یو شیخ په اصل د واپس کیږي دا خبره کول چې دي کې حمزه قطعیه ده نو دا د هغه جاهلانو خبره ده چې بالکل د علم نه هغه لري پاتې شوی د علم سره د غوسه تعلق نه دا د صرف تقریبا په ټولو کتابونو کې دا ما سره بل کتاب د شذ العرف فی فن الصرد د شیخ احمد الحملاوی چې د پیدایش تقریبا په 1273 هجری کې او دم دا خبره کړې د حمزه وصل په بحث کې وای حمزه وصل په لسو اسماء کې وهي فی 10 اسماء مسموعه دا په لسو اسماء کې چې دا سماعی ده وهي اسم وسط چې په دې کې لفظ د اسمون دی او لفظ د استون دی لفظ د اثنان اثنتان دي د ټول لس اسماء چې دا مخکې ما بیان کړم د غلطي به ذکر کړی دي د دې او دا مشهور کتاب د شذ العرب بعض مدارس کې مدرسا د خصوصا د سعودي په جامعاتو کې دا کتاب مدرس دی د حمزه الوصل په بحث کې تاسو دا وګورئ شذ العرب د دین علاوه ما سره بل کتاب دی شرح الرزي على الشافعيه چې دا د صرف یو بنیادی کتاب دی اندقه د شافعیه دغه عبارت دلان دی چې وهي في 10 اسماء محفوظه دغه عبارت دلان دی رزي وي چې په استون د حمزه وصلیه ده او دلیل دا چې د دې تصغیر راځي سوتیهتن او جمع مکسر راځي استاهن او التكسير والتصغير يردان الاشياء الى اصلها دا بل کتاب دی ما سره موسوعه النحو والصرف والاعراب د دکتور اومل ابن بدی ابن یعقوب دکتور اومل ابن بدی ابن یعقوب داغه کتاب دی او د دې بحث د حمزه الوصل په دې کې دا وایي چې حمزه الوصل په یو څو مواضع کې
لسو مواضع کی حمزه وصل اغا لسو اسماء کی دا سماعی دا نو بیا په اغا اسماء کی یو لفظ دو استن اغا راوړی دی موسوعة النحو والصرف والإعراب بحث د همزة الوصل دا بکی تاسو اگوری دی که بتاسو سمیلاو شي د دین علاوه ما سره بل کتاب دی الممتع الكبير في التصريف چې دا ډیر زیات مهم کتاب دی د ابن عصفور مشهور نحوی دی صرفی او نحوی دواړه دی د دې باب دی باب ابدال الهمزه من العين او د دې مخکې بل باب دی باب ابدال الهمزه من الها اغه کی اندغه خبره کړی دا چې دا کوم خبره ما مخکې او کلودار صرف په نور ډیرو غټو کتابونو کې شرح المفصل د ابن یعیش النحوی چې دا مشهور نحوی دی اغم دغه خبره کړی دا ابن یعیش النحوی په شرح المفصل د همزه الوصل په بحث کې چې دی کې د همزه وصلیه د النحو الصرف الوافي دا دوسنی دکتور کتاب دی او اغم په دغه خبره کړی دا چې دی کې دا کوم حمزه ده نو دا حمزه وصلیه ده الغرض څومره کتابونه چې دي دا ما سره بل کتاب د شرح النظامی دام د شافعی شرح ده شرح النظامی د شافعی دا د نظام الدین نشاپوری سے شرح د کوم چې تفسیر نشاپوری لیکلی دی او اغم دا خبره کړی دا چې په استون کې حمزه وصلیه ده دا بل شرح ده ما سره جربردی مشهور شرح ده دی شافعی په حاشیه باندې ده امدقي بحث دلان د شافعي د کوم همزه الوحس د همزه وصلیه بحث دی په بحث الابتداء کې امدقي کې د خبره کړې ده چې بده کې استن کې حمزه وصلیه ده تقریبا بده باندې د نحوین او صرفین یعنی د ټول اهل لغت په دې باندې اجماع ده چې په استن کې حمزه وصلیه ده حمزه قطعیه نه ده په دې باندې چم قول نه دی کړي په نحویانو کې او صرفینو کې چې په استن کې حمزه قطعیه ده دا حمزه وصلیه ده نو استن دا په اصل کې سطحون دی اصل کې څنګه دی سطحون خلاف القياس ها حذف شوا نو بیاسینم ساکن کو په عوض کې حمزه راوړه څنګه شو استن شو د استن وزن د افعن د استن سو وزن د افعن او بدی کې د حمزه حذف دی کې د ها حذف شوی د فحذف اعتباطي سره حذف اعتباطي دی ته وی چې حرف حذف کې نسيا منسيا نو بیا به اعراب جاری کیږي په ما قبل باندې اوس به اعراب جاری کیږي پتا باندې نو اوس بسنګ هو استن رايت است فلان او على است فلان نو اعراب به اوس پتا باندې جاری کیږي دی کې حذف اعتباطي شوی د پېشان د یدون او دمون باندې او په دې کې د حمزه چې کوم ده نو د حمزه وصلیه ده او په هفت اقسامو کې دا صحیح دي حروف اصلیه او ماده اصلي د سین تا هذا او دا خبره کول چې بده کې د حمزه قطعیه ده او د فعل وزن دی نو په دې باندې صرفینو کې اچا قول نه دی کړي او دا خبره چې د مدانه صادریږي مگر د جهلاونه رب العالمین دې زموږ استاد د ټولو اغا علم نسب کې انف فی الماء وسط فی السماء دا عبارت د قص سید د عبارت ویل چې انف فی الماء واستن فی السماء دا عبارت دا غلط فاحش دی او دا قانون چې دا کم قانون د حمزه الوصل دا قانون وجوبی دی جوازی نه دی بعض ساده ګولانو دا خبره کړې چې دا قانون جوازی دی خدا وجوبی قانون دی په ټولو کتابونو کې دا قانون موجود دی دا ما چې کوم حواله تاسو ته ویل کوم کتابونو دا ما سره دا موجود دی په ټولو کتابونو کې دا شته دا قانون وجوبی دی د چم قانون جوازی اغه نه دی ویلي زندار خبره ان شاء الله دا حمزه وصل د دې غرزول اغه واجب دی بعضی کتابونو کې د لاندې اعراب کې لیکلي وي معنا کسره وته لیکلي خود دې لیکلو مطلب دا نه دی چې ته به ویم بعضی شیونه د سی وی چې هغه تكتبو وی خو لا تقرؤ وی لیکل کېږي لیکن ویل کېږي نه لکه من جمله دا غینا د حمزه وصل هم د چې په منس کې راشي نو تكتب ولا تقرأ د قصیده دي د اعراب هم د بعضی رسم الخط کې د سی کېږي چې دا د باندې اعراب یعنی حرکت د کسره اچي لیکن دا به ویل کېږي نه هذا ما عندي وبالله عز وجل التوفيق وبارك الله فيكم